ورځې موږ او تاسو باندې را روانې دي بهترینې ورځې چې هغې ته 10 ورځې د ذوالحجې وایي چې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په هغې کې محاکمه ذکر کړې ده چې دا 10 ورځې د ذوالحجې غوره دي او که 10 ورځې د رمضان المبارک غوره دي اخري 10 ورځې. نو محاکمه دا ده چې دا ورځې د دې غوره دي، دا ورځې چې دی علی الاطلاق د ټولو ورځو نه چې دی غوره دي د کال په غوره ورځو کې دا بهترینې ورځې دي. د دې نه نورې غوره ورځې نشته دی په کال کې. د 2 ورځې بعد دا ورځې شروع کېږي او شپې چې دی هغه د رمضان المبارک هغه 10 شپې غوره دي. وجه دا ده چې هغې کې لیلة القدر دی او هغه د 1000 میاشتو عبادت په مقدار باندې اجر او ثواب لري. او دا ورځې غوره دي ځکه په دې کې یوم النحر راغلی ده، د اختر ورځ چې هغه د لوی لوی قربانیانو ورځ ده او خلک را لګېږي الله تعالی ته خپل مالونه پیش کوي، وینې توی کوي الله رب العالمین ته د هغه دپاره د هغه د رضا د وجې نه. نو ورځې چې دي دا غوره دي د کال په ټولو ورځو کې به داسې بهترینې ورځې بلې پیدا نه شي لکه دا ورځې چې دي. ځکه د هر یو عمل دپاره د هر یو شي دپاره الله رب العالمین یو سیزن مقرر کړی. دنیا کې قانون دا دی د تجارانو او د دکاندارانو چې هغه د هر شي سیزن یې هغې ته په تمه وي. هلکه وایي دا سیزن را روان دی نو دې کې مې ګټې ته اراده ده نو ګټه به وکړم او دا پیسې به دله درکړمه. نو داسې الله رب العالمین په دینی کارونو کې هم د ګټې ورځې مقرر کړي دي، د فایدې ورځې مقرر کړي دي چې بندگان په هغې کې ډېره فایده وکړي او ډېر اجر او ثواب پکې وګټي او د الله رب العالمین رضا ته او د هغه قرب ته انسان ځان ور ورسوي. نو یو د هغه ګټو په ورځو کې دینی ګټې چې پکې دي، دینی ګټې هم دنیوي پکې دي او هم دینی ګټې پکې دي، هم د آخرت ګټې پکې دي، هم د دنیا ګټې پکې دي. هغه دا 10 ورځې د ذوالحجې دي چې دا 2 ورځې وروسته د هغې ابتدا کېږي او د اختر د ورځې پورې. دا دومره د ثوابونو او دا دونه د ګټې ورځې دي که یو سړی په دې ګټه باندې پوه شو او په دې خبرې فکر خلاص شو نو دا ورځې به هېڅکله ضایع نه کړي. زه انشاءالله والعزیز د احادیثو مبارکو د منځه او د سلفو د اعمالو د کردارو د هغې د طریقې زندگی په دې ورځو کې انشاءالله ستاسو مخې ته عرض کول غواړم چې سلف د دې امت په دې ورځو کې بیا څه کول. ځکه دا ورځ یو مقدمه ده بلې غټې ورځې ته چې هغې ته د اختر ورځ ویل کېږي او هغه بیا ډېر د لویه فلسفه او لوی یو عبادت پکې دی. نو د هغه ورځې دپاره دا ورځې د مقدمې په شکل باندې الله رب العالمین مقرر کړي دی او دا ډېرې بهترینې ورځې دي. نو خبره به د اول نه انشاءالله والعزیز شروع کړو چې د دې ورځې هغه اهمیت بیان کړو او دې ورځو کې بعضې اعمال دي چې د الله په نزد باندې ډېر محبوب دي او الله یې ډېر خوښوي او الله پرې راضي کېږي. عمل خو هماغه عمل دی چې نورو ورځو کې کېږي، لیکن دا څه وجه ده چې بعضې اعمالو ته په بعضې ورځو کې الله ترقي ورکوي او ډېرې ځان ته را نږدې کوي یو انسان. همدغه عمل په عامه ورځو کې دی کړی دی دومره الله ته یعنې دومره مرتبه نه لري د الله په نزد باندې، لیکن همدغه عمل دی چې په بعضې ورځو کې یې وکړي نو هغه الله په نزد باندې ډېر اوچت اجر او ثواب دله میلاویږي. د دې حکمت او فلسفه زما عزتمند ورونو هغه دا ده چې دنیا کې عادت او قانون دا دی چې بعضې ورځې داسې ورځې وي چې بادشاه اعلان کوي چې د فلاني ورځ باندې چې زما ملاقات له څوک راځي نو زه ورته تیار یم. نو هر سړی د بادشاه دربار ته تللی شي او هر سړی چې دی دروازه د بادشاه چې دی هغه خلاصه وي. نو داسې په دې بعضې ورځو کې الله رب العالمین دا خپله رضا او دا خپل محبت او دا خپل ځان ته نزدېکت دا بندګانو ته ارزانه کړی وي چې بندګان راځئ په دې ورځو کې دا د عملو کې به زه به خوشحاله شم، اینده ورکوټې عملو که زه به نه پرې خوشحاله شم. نو د رضا د الله تعالی په بعضې ورځو کې ارزانه وي، بعضې ورځو کې ګرانه وي د الله تعالی رضا او په بعضې ورځو کې الله ارزانه وي. یو 2 رکعته لمونځ دی چې ماسپښین کې دی وکړه د هغې یو اجر دی، خو د شپې اخرې حصه کې دی وکړه دا بل اجر دی. د دې لوی اجر دی. د دې حکمت دا دی چې الله رب العالمین په دې وخت کې خپل رضا ارزانه کړې وي، خپل هغه اعمالو قدر یې چې دی هغه اوچت کړی وي. وربک یخلق ما یشاء ویختار. بس دا د الله خوښه ده نو چې چا بعضې عمل لره چې دی په یو وخت کې ډېره ترقي ورکوي او بعضې عمل له په نسبت د نورو ورځو باندې ترقي نه ورکوي. دا د الله رب العالمین رضا او خوښه ده او دغه حکمت دی د خپل حکمت مطابق. او کله کله د یو شي د عزت په وجه باندې د یو حال محل د عزت په وجه باندې الله رب العالمین حال لم عزت ورکوي، حال لم عزت ورکوي. یو ورځ چې دی هغه ډېرې بهترینې ورځې وي نو دغه ورځو د بهتروالي په وجه باندې اعمالو کې بهتروالی پیدا شي. همدارنګه وګوره مثال واوره لیلة القدر دی، ګوره دا ورځ دا شپه ډېره غوره ده نو په دې کې عمل غوره شو، دا محل غوره او د هغې په وجه باندې دا حال او دا عبادت ورسره غوره وګرځېده.
نو داسې مثال هم بده لسو ورځو کې دی چې د لسو ورځې غوره دي په ټولو ورځو د کال کې امدا غوره ورځې دي. نو د دې په وجه باندې الله رب العالمین هغه اعمالو کې انسان له خیر او برکت شي، هغه اعمالو کې الله رب العالمین ترقی پیدا کوي. لیکن زمونږ او تاسو باندې د غیر او اغیار او همیشه لپاره منګه ماتحت پاتې شوی، همیشه لپاره د بل د کلتور او د رسم او د رواج نه متاثر پاتې شوی. نو په دې وجه باندې په دې ورځو کې چې هغه کم خیر او برکت به د سلف په وخت کې دا ورځې به څنګه منزل کېدلې، نو هغه عکس خبره عکس من شوی دا الټه شوی دا خبره داغه په خلاف باندې منګه راتک کو چې کم دین ویل دی هغه سینه تیرو دا ورځې، او کم چې منګه او تاسو نه کافر غواړي رسمین رواجین غواړي هغه طریقه باندې زمونږ دا ورځې منزل کېږي. ته ګوره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه منوره ته هجرت وکړ، شاه ولی الله رحمه الله حجت الله البالغه کې وایي نو بدی کې د دې مدینه والا خلکو د جاهلیت والا خلکو یو دوه اختر وي چې دا مدینه عرب خلک چې یو د متاثر او د يهودو د نصاراو نه نو دوه ورځې وي، هغه ته نوروز او مهرجان به ورته ویل کېده. دا د دیو د خوشحالۍ ورځې وي، دیو براوتل او سرودونه به پکې وال او خوراکونه به پکې کول او لباسونه به پکې اچول او داسې د خوشحالۍ ورځې وي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله لاړه ویلیدل چې دا ورځې داخله خوشحالي کوي المانزی ورلا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ملګرو ته ویلي قد ابدلکم الله تعالی، الله رب العالمین د دې جاهلیت د ورځو په مقابل کې تاسو له دوه بهترینی ورځې درکړې دي. یو دوه د اخترونو ورځې ده، یو د وړوکي اختر ورځ او بل د غټو اختر ورځ دا. الله رب العالمین منګه او تاسو له يهودو نصاراو د نوروز او د مهرجان په مقابل کې راغړي دي. اوس موږ مسلمانانو خبره برعکس شوې ده، اخترونو کې هغه شرعي خوشحالي نه کوي، خو لیکن نوروز راشي د مجوسو اختر، د يهوديانو اختر، د نصاراو کرسمس چې راشي نو باغې کې مسلمانان لګي خوشاله نه کوي، باغې کې لګي بس دیوی بلې، باغې کې لګي بلبونه لګي، باغې کې لګي چورې تقسیمي، باغې کې لګي خوشاله نه کوي، یو بل لذي او ملي کې او بارګونو ته وزي. دا د يهودو متاثر خلک او دا د يهودو د نصاراو بچي هغه دا کارونه کوي. کله چې مسلمان د الله لپاره غیرت لري نو هغه هیڅ کله څه کار نه کوي چې ورځ هغه د يهودو د خوشحالۍ ورځ دی، د الله د دشمن د خوشحالۍ ورځ دی او ته را لګيږي او په هغه ورځ کې ته د خوشحالۍ کې معلومیږي ته کم چې الله د دشمنۍ کې ځان واقع کې یا واقع بکې یا کټاس دشمنۍ د الله رب العالمین او یا دا چې دشمنۍ د دې د ځل کېږي. نو مقصد مې دا دی زما عزتمن دورونو چې الله دا ورځ موږ د پاره د خوشحالۍ راکړي دي، خوشحالۍ خوشحالي دا موږ بندگانی بنده دې ته ویل کېږي چې دا د حکم تابع وي چې الله وي کینه او چې پاس هغه پاسېږي وا. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د انسانانو او د مسلمانانو خصوصا د مؤمنانو تشبیه چې ورکړې شوی دا ورکړې دا نو هغه د اوخ سره ورکړې دا. په مثال د یو مؤمن مسلمان دا د اوخ دی چې هغه ککینه کینی او کو پاسې نو داسې به د مؤمن حالي چې ته ویل شي د الله طرفه چې کینه نو کینی به چې پاسېږي به دا کارو کوي به وي چې مکه نه بیا کوي. دا د مؤمن مسلمان حال له خنن سبا مسلمانان به مهاره اسونه جوړ شوی دي، به مهاره اوخان جوړ شوی دي، بس د خپل طبي خلک دي چې سي وزرو غواړي هغه کوي او چې ولو د شرعي ډیر غټ نقصانات بکی وی دي قلاره بکی. نعرض ما دا کو زما محترم ورونو چې دا الله سورہ د ذوالحجه تاسو دې فضیلت واورئ. دا مقصد زده لپاره بیانوم دا خبره، دا مهمه خبره د دې لپاره بیانوم چې موږ مسلمانان د دې خپل شعائر الله نه خبري او داغه په هغه فائدو باندې خبري او داغه ته متوجي وي او دغه ورځونه او شپونه موږ غټاو خیر چې هغه پورته کو هغه شپه ورځي چې نور مؤمنانو صالحین مددین ډیر غټي پورته کولې. موږ مسلمانان اله په سوداګرۍ کې، اله په دروغو کې، اله په دوکو کې، اله په سفرونو او اله په مزو چل شو کې هغه تیر کو هغه دینی فائدې موږ او تاسو ته به نه کاری دي. دین په مسایلو باندې وړاندې کړه نوراشه د دې ورځو فضایل او به به اخر خبرې سره ان شاء الله العزیز ورسته کوو. خو لیکن دا الله سورې چې دا دور ورسته دغه افتتاح کیږي د الله په فضل سره او افتتاح کیږي او بیا د اختر په ورځ باندې اختتام کیږي. د دې د ورځو اهمیت په شریعت مطهره کې وره محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلی دی، حدیث صحیح کې راغلی دی، ما من ایام العمل الصالح احب فی الى الله تعالی من هذه الايام یعنی العشر. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نشته هیڅ یو ورځ د ورځونه چې نیک اعمال د الله په نسبت باندې دومره محبوبي الله تعالی د دې لس ورځونه د دې لس ورځو د ذوالحجې نه، یعنی په ټول کال کې اعمال صالح د الله تعالی په نسبت باندې په دې ورځ کې ډیر بهتر دي، الله دا ډیر محبوب دي. حکمت دې مخکې منګه بیان کا
چې الله تعالی کله د خپل رضا ارزانه کی او کله د اجرونو او ثوابونو را مفت کی د انسانانو د فلاح او د کامیابی لپاره. نو نیک اعمال په دې ورځو کې چې یو انسان کوي الله رب العالمین د ډیر ګران دی او ډیر محبوب دی او ډیر ارزان دی الله په نسبانه. په دې کې یو سړی کو ته جوړ یا رسول الله ولل جهاد فی سبیل الله، آیا د جهاد فی سبیل الله نه هم په دې ورځو باندې د نیک اعمال ډیر درانه دي الله په نسبانه، ډیر محبوب دي الله په نسبانه. اشاره و چې د صحابه کرامو فکر انقلابی فکر او صحابه کرامو فکر چې د جهادي فکر جهاد او تغلوی عمل کار کېده. نو زکه د یو غټ شي تشبیه چې به ورکوله نبی صلی الله علیه وسلم د جهاد سره به ورکوله، یا چې صحابه کرامو د یو شی د اجر او د ثواب په اړه کې د بوس کو. نو دغه به نه ویل چې یا رسول الله د روزې نم غوړه ده، یا رسول الله د تبلیغ نم غوړه ده، یا رسول الله د سنت طریقه ډوړې نم غوړه ده، نه دغه به نه ویلې، بلکې دا خبره کوله چې یا رسول الله ولل جهاد فی سبیل الله. آیا د جهاد فی سبیل الله نه هم د زمنګ نیک اعمال د دې راز سورزو کې امد الله باندې زمانه غوړه دي. د جهاد فی سبیل الله مرتبه ډیره اوچته ده. قال ولل جهاد فی سبیل الله، نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل چې او په دې ورځو کې نیک اعمال د جهاد فی سبیل الله نن ډیر زیات محبوب دي. ظاهر الحدیث دقه ده چې په دې ورځو کې د اعمال صالحه د الله تعالی په نظمانه اجر او ثواب چې ده هغه د جهاد فی سبیل الله نه غوړه ده. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله ده او دغه فتوا ده ویلې ده. په دې کې اخو خبرو ته ضرورت نشته، خو بس د الله نبی دا ویلې چې په دې ورځو کې نیک اعمال چې کور کې ناشتي په امن کې ناشتي په خپل جماعت او په خپل کور کې ناشتي او نیک اعمال کې د الله رب العالمین په نظمانه د جهاد فی سبیل الله نه زیات اهمیت لري. د مجاهد اجر او فضیلت او د هغه ثواب خو ته معلوم دی. یو سره د الله رب العالمین په لار کې وته خوب خندای ډوډۍ قضای حاجت هر څه دی الله رب العالمین په نظمانه ثواب حسابيږي او هر لحظه او سکند د اجر او د ثواب دی. مگر په دې الله سورزو کې الله رب العالمین را لګيږي او یو مؤمن چې هغه ناس په جماعت کې ناس د څنګه نشو خبر هم نه دی. یو مؤمن د ناس په کور کې ناس چیرته خبر هم نه دی د نور احوالونه. انقلابی فکر او دماغ هم نشته د اسلام غم به یا وسره یا به وسره نه، لیکن د عمل د الله رب العالمین په نسبت د هغه مجاهد فی سبیل الله د اعمالونه غوړه ده. ای نفس مجاهد به چې الته جهاد کې خو به ډیر دغه کې دا عمل کې ډیر غوړه ده نن بسې، لیکن یو نفس مجاهد د جهاد کې او یو نفس عابد د په دې ورځو کې نو دا عابد د دین غوړه ده. دا عملونه دا عمل وي غوړه ده فی سبیل الله جهاد. الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو استثناء بیان یې غدا ده، مگر هغه مجاهد خو ډیر غوړه ده، ډیر د اجر او د فضیلت او د ثوابونو د اوچتو مرتبه والا ده. هغه مجاهد فی سبیل الله چې د الله په لار کې ځان سره شه مال مباسي خپل سورلې خپل پیسې خپل اسلحه خپل بس ګاړې موټرې خپل ارسي خپل د الله لپاره ایستلې. خرج بماله خپل مال می سلی خپل ځان می سلی فلم يرجع من ذلك بشيء. اذ شر ونغرزید وینه مل تطویشی مال مل ته هلاک شي هر څه د لاس اوزي. نو د دې مرتبه د پاره خو به واه واه ده او دا خو به ډیره اوچته مرتبه ده. د یو سړی چې د الله لپاره ځان او مال او بچی ورکړي هغه ته خدای اعمال ولا شرک رسیدلی شي. لیکن یو د عام خلق دی، عام خلق د عام مسلمانان مجاهدین دي. نو په دې ورځو کې د عمل صالح د الله رب العالمین په نظمانه د هغه جهاد فی سبیل الله نه غورش. دا څوړه خبره شو غټه خبره شو زما عزت مندورون دا ډیره غټه خبره ده چې ټول دې د ناس یو خپل ځکه د امن او امان باندې ناس دي یو درکا د نفل لګي او استاد دون اجر او ثواب دي. دا ډیره غټه خبره ده یو انسان بده باندې فکر او سوچ وکړي. دا ډیره خیر والا خبره ده چې یو انسان بده باندې فکر او سوچ وکړي. دا یو فضیلت او جهاد فی سبیل الله نه په دې ورځو کې نیک اعمال د الله په نظام ډیر محبوب او ډیر غوړه دي. بل حدیث عبد الله ابن عمر رضی الله عنه کې راغلی دی چې ما من ایام اعظم عند الله تعالی ولا احب الیه من هذه الايام العشر. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د الله په نظام ډیر لوی ورځې دي ورځو نور نشته ده. لوی ورځې الله چې یو شی ته لوی وي هغه په رښتیا باندې به لوی وي. دا الله باندې زمانه د دې ټول کال په 360 ورځو کې ډېر لوی ورځې وای دا الله سره دې ډېر لوی ورځې دي او دا الله تعالی باندې زمانه ډېر د محبت والا ورځې دي. فاكثروا فيهن من التهليل والتحميد. و نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي په دې ورځو کې ډېر کرتا لا اله الا الله د دې ذکر ډېر کوي. و اندارنګا
والتحمید والتکبیر الحمدلله ډیر وی، الله اکبر ډیر وی. په دې ورځو کې دا ذکرونه ډیر کوي، سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر. دا ذکرونه نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي په دې کې کوي، ځکه دا لوی ورځ دی الله په نسبت باندې، دا بهترین ورځ دی الله په نسبت باندې، دا قدرمن ورځ دی الله تعالی په نسبت باندې. دا د څه ورځ دی چې د دې په شان معادل ورځ دی تاسو نور نشته. دا د څه ورځ دی چې دې کې ډېر خلک شری ګټه وکي او ډېر خلک به به تاوان وکي. دا د څه ورځ دی چې هغه ته خلک د څه په شوق کې راځو، دا څه په کمن کې به وداناسو، چې دا ورځ به کله راځي چې موږ ورودانګو به د اعمال باندې یو وی کو دا هر قسم عمل لکه د صرف او یو باز نمونه ان شاء الله العزیز تاسو عرض کول غواړم. تفسیر د عبد الله بن عباس رضی الله عنه کې راغلی دی چې الله فرمایلی دی واذکروا الله فی ایام معلومات، الله یاد کوي په معلومه ورځو کې. د دې ایام معلومات تفسیر عبد الله بن عباس کړی دی چې ایام معلومات نه مراد د الله سورې دی، د ذوالحجې الله سورې دی. الله فرمایي چې دې کې الله تعالی یاد کوي. الله وی الله وی چې خصوصا دې ورځو د ترغیب ورکړی دی چې تاسو به دې کې الله تعالی یاد کوي. نو چې الله تعالی خصوصا تعالی ترغیب درکړي او تعالی شری نقل درکړي او تعالی رشدې حسونه درکړي چې او حسیدی دغه دا نو خامخا دې کې هغه صحیح نه کچېرتا د فلاح او د کامیابی اراده دی او دا اراده دی چې سباله د الله مخه د کامیاب شي. د دې ورځو نه بیغمه کېګم او په دې ورځو کې غافل کېګم، په دې ورځو کې د دنیا کارونه د کم کا سبب مړي د دنیا دی بیکار ناراضي او سبب شته به د دنیا نه رواني. اب دغه دنیا چې تل نور باندې غافلې سبب دغه په وجه باندې افسوس او حسرت او ندامت بدی. ورسره سعید ابن زید رحمه الله، سعید ابن جبیر رحمه الله، وكان سعید ابن جبیر اذا دخل العشره. سعید ابن جبیر رحمه الله مبارک راضی چې کله بدا ورځ شته هغه راته داخله شوی رضی الله عنه، دا ورځ به داخله شوی نو اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما كاد لا يقدر على شيء. وې دون اجتهاد او خواري به شروع کړله، دون عبادت به شروع کو چې گویا کې دا به نور اني کمزور شو د اعمالونه، دون عملونه به کو ځان به ستړی کبه کې دون اعمال به وکړي چې استوسل شو نور به کول نه شلو. اجتهاد اجتهادا شديدا، ځان به کړو په کړهولو ډیر کلکو سره ډیر خواري به کوله، ډیر مهنت به کو او د دې ورځو کې به ډیر تیاری کو، اجتهاد به کو، خواري به کوله. دا د سلف عادتو چې ټول سلفونه دا خبره نقل چې هغه په دې ورځ کې خصوصا عبادت به کو دی الله رب العالمین رضا به لټولا. امام اوزاعی رحمه الله یو مشهور محدث او مفسر دی فرمایي چې بلغنی وې ما ته دا خبره رسیدلې دا وې رسته وې چې یو سړی د بنو مخزوم د بنو مخزوم د قبيله یو سړی وې دا خبره ما ته کړې و او دا وې ډېر خوري خبره ده. وې بلغني ان العمل في اليوم من هذه الايام العشر، وې ما ته دا خبره را رسیدلې ده، سلف علماء ما ته را رسولې ده او لوی علماء ما ته دا خبره کړې ده چې یو ورځ عمل په دې ورځ کې ول دی یو ورځ عمل دا بقدر غزوه في سبيل الله، یو ورځ عمل دون اجر او ثواب لري لکه یو غزا چې د الله د رضا لپاره یو انسان وکړي د کافر سره. یو عمل په دې ورځو کې دونه بهتر دی لکه یو سړی چې رالګي یو د کافر سره غزا وکړي. غزا او څنګه غزا ته وته دا یو انسان دی مسلمان دی غزا ته وته دی د کافر سره جنگ ته وته دی او دسی اسی مجاهد او دزمار والا نه دی چې اسی صرف مقاتل وي او نور د ایمان او تقوا نه خبر نه یصام نهاره ويحرس ليله. په داسې حال کې مجاهد وته دی چې ټول ورځ روزه نیولې ده او ټول شپه پیرا کړې ده. نو دا هغه پیرادار مسلمان چې ټول شپه پیرا کوي او ټول ورځ روزه نیولې ده او ورسره غزام فی سبیل الله کوي، دغه مسلمان اجر او ثواب او د دې ورځې باندې یو ورځ کې دې ورځې باندې څو عمل کوي دی یو شی دی. دا د عالم خبره ده، صد الله د رسول خبره نه ده، خو لکه اهمیت د دې ورځې په کې بیان شوی دی. د مجاهد د شیخ خپلم تړل روزه ده، د ورځې روزه د شپې ټول شپه باندې شه هغه پیرا کوي د مسلمانانو. نو دا یو سړی دلته په خپل کور کې کنډیشن تناسي او هغه د روزه نیولې ونداده ځان نه بزرګي سلی او عمل لکې، لیکن دا عمل او هغه عمل سره برابرېږي. ګوره معلومی کې دا چې دې کې یو څه فضیلت شته او څه غرواله بګی شته او ډیر خیر او خیرونه بګی الله رب العالمین چې هغه چولې دي. حفصه رضی الله عنها مشهور ام المؤمنین ده، د مؤمنانو مور ده. هغه فرمایي حدیث صحیح کې راغلی دی، راویه د حدیث حفصه رضی الله عنها دا فرمایي اربع لم يدعهن رسول الله صلی الله علیه وسلم
سلور شیان دي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بکله ما شي نه پرې غسل، هغه سلور اعمال ونه پرې غسل. دا سه سلور اعمالو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بکلم دغه سلور اعمال نه دي پرېخي. هر وخت کې به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه سلور واړه اعمال چې هغه بکول. اول صيام یوم عاشورا، د عاشوري د ورځې روزه به نیولې. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د عاشوري ورځې روزه نیولا. لسم د محرم چې ورته ویلګي دا نبی صلی الله علیه و آله وسلم مدینه لراغه چې ګوري يهوديان روزه دي. ته په سیو کو د تاسو د روزه ولې نیسي؟ و هغه ویلې چې وجه دا چې دا هغه ورځ ده چې موسی علیه السلام لا الله نجات ورکړې او د هلاکت او د غرقېدلو نه دغه ورځ د تعظیم په وجه باندې موږ الله رب العالمین ته روزه نیسو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې موږ ډېر حقدار دي دغه تابعداري د تاسو نه. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د عاشوري د ورځې روزه نیولې، یو ورځ روزه به نیولا. به نبی صلی الله علیه وسلم په کال باندې وفات کېدو وی فرمایل لئن عشت لاصومن التاسع والعاشره، کله کال ته الله رب العالمین ژوند دې پرې خو سلامه نهم او لسما یا لسما یو لسما بو سره نه سما. او نبی صلی الله علیه و آله وسلم با د عاشوري د ورځې روزه هغه په همیشه بینه ولا نبی پرې خو سلا او ثواب او اجر بیان شوی دی په احادیثو کې چې د عاشوري د ورځې روزه نیولو کې ثواب ده دی چې یکفر السنه الماضیه، دا تیر شوی کال مستقل گناهونه الله رب العالمین دې په معاف کوي. په یو عاشوري په روزه باندې دیو کال تیر شوی کال ټول گناهونه الله رب العالمین تا ته معاف کوي. و اربع لم يدعهن رسول الله صلی الله علیه وسلم، سلو اعمال چې نبی صلی الله علیه وسلم به ذکر نه پرې غسل. یو بکې روزه وا د یوم عاشورا، صيام عاشورا د عاشوري د ورځې روزه. والعشر او بل روزه باندې ول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله سورۃ ذوالحجه په دې له سورۃ ذوالحجه کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه د بار به روزه نیولا. دا حدیث امام ترمذی راوړی به اسناد صحیح نور روایت ده. ان صحیح راوړی مسند احمد ډیرو کتابونو کې دا حدیث شته. نو دا نبی صلی الله علیه وسلم به دا روزه باندې ولا او د الله سورۃ ذوالحجه دا روزه باندې ولا او ورسره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کار کاو چې د دې سره ایام ثلاثه ایام من کل شهر، درې ورځې د هر میاشت کې هغه به روزه نیولا. ایام البیض چې ودا ویل کی دیار لسم سور لسم پنځل لسم د هر میاشت دیار لسم سور لسم او پنځل لسم ورځې به دا روزه او رکعتین قبل صلاه الغداة او دو رکعاته د سحر نمخ کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کله نه پرې وسته. نو دونه اهتمام به کو په دې اعمالو باندې، دونه اهتمام خصوصا په دې لسورزو کې به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر اهتمام کو د اعمالو صالحه او د نیکو اعمالو اهتمام به کو، ډېر په شوق او رغبت سره دغه به کوله. عقبه ابن عامر رضی الله عنه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ارشاد فرمایلی دی دا چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا لسورزو ذوالحجه او ایام التشریق عیدنا اهل الاسلام، ودا یوم النحر ایام التشریق چې دی او یوم النحر شدا او دا د عاشوري ورځ چې دی و هاذا عیدنا اهل الاسلام، دا زمنګ اخترونه دی د اسلام خلکو، دا اختری دی اختری دا لسورز جرال دا لسورز د مسلمانانو اختر دی لسورز دا یوم النحر د حلالي ورځ چې دا اختر د زمنګ همدارنګه دا ایام التشریق چې ورته ویل کیږي دا اختر دی زمنګ دا د مسلمانانو اختر دي. نو څوک تاسو وي به فرمایي چې هي ایام اکل و شرب، دا ورځ د خوراک دي، دا ورځ د سکاګ دي. بل روایت کې راځي دا ورځ د الله رب العالمین د ذکر کولو د شی بندره لګيږي او د الله رب العالمین د رضا لپاره ذکر وکړي. په دې خبر ان شاء الله موږ تاسو ورسېدلو چې دا ورځ ډېری قیمتي ورځ، لاس نه ور نه کې دا ورځ خراب نه کې کنه خراب بشي، غفلت پکې ونه شي کنه د الله باندې نسبت غافلین نه ولې غلې شي. صحیح جد و جهد وکا بده کې مجاهده وکا بده کې خواري وکا بده کې ان شاء الله العزيز زخو په دې باندې یقین لرم چې زمنګ د طلاب العلم چې دلته وسیږي ان شاء الله منګ خدای الله رب العالمین سره ان شاء الله لوز چې منګ بعد الله رضا ده پر ان شاء الله دی الله سورزو کې د خپل ژوندۍ بدلوي شو بدلو به ان شاء الله ولځيګا ان شاء الله. دا ما دې خپل ملګرو نه خبره واغسته که تاسو سره وعده کوئ ان شاء الله تاسو سره دا وعده ده چې دا الله سورزي بد الله باندې فضل سره په تیرو کلونو کې زمنګ الحمدلله دلته عادت داو چې لنګر په ټولو ورځ باندې بندو ملګری وروجو دا لسواړه ورځې به ملګری روزاني ولا دی مدرسې الحمدلله دا عادت دی. الله دې نور ولا مزید توفیق موږ له بری اعمالو کې راکړي. نو تاسو هم دا کارو کې زما عزت مندرونو دا ورځې په روزي باندې آباد کړئ، دا ورځې په اعمالو باندې آباد کړئ، دا ورځې په تسبیحاتو باندې آباد کړئ، دا ورځې د الله په تعلق باندې آباد کړئ. او دا ورځې بس څه فضیلت دې خبره بیان کما عقل خو یو اشاره کافي وي
حال دا دی چې تا خو ډېرې خبرې په دې باره کې واورېدلې، نو په دې باندې ته عمل وکړې انشاءالله کامیاب بشي. نو عقبه ابن عامر رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا زمونږ ورځې دي، اے د مسلمانانو دا زمونږ د اخترونو ورځې دي. موږ په نوروز څه کوو چې د کافرو ورځ مانځو، موږ په مهرجان څه کوو چې موږ دغه ورځې مانځو، موږ کرسمس څه کوو چې هغه مانځو. موږ خو الحمدلله اسلام لرو او دونه خوشحالي راکړې ده موږ او تاسو له ضرور اختر حکمتونه انشاءالله ویم تاسو ته دی اختر د ورځې فلسفه او حکمت چې تی واوره چې تا ته پته لګي اسلام هغه دین دی الحمدلله چې ټول دینونه منسوخ کړي دي، د حکمت په لحاظ دینونه منسوخ دي، د عمل په لحاظ منسوخ دي، د فلسفه په لحاظ سره منسوخ دي، او دا دین ابد الابد الله رب العالمین د انسانیت د فلاح د پاره پرې خیره د قیامت پورې معلومیږي. دا دي چې موږ استاد کامیابی ده کنه د زندګۍ په هر بخش کې الحمدلله دین اسلام کافی دی. ورضیت لكم الاسلام الدین، د اسلام الله رب العالمین د دین په حیثیت باندې موږ تاسو له غوړه کړی دی. نو دا به زموږ استاد زندګۍ په هر لحظه کې ان شاء الله العزیز کرامت وي، او دا به زموږ استاد په هر لحظه کې چې د دې باندې عمل کول زموږ استاد لپاره کافی وي. کدین بل غوړه دین وي الله به زموږ استاد لپاره هغه خو کړی وي. يهودیت د الله بنز باندې خو نشو ځکه خلکو خراب کو الله رب العالمین د صحنې نويست. نصرانیت خلکو ګډ وډ کو الله رب العالمین د صحنې نويست. مجوسیت او بودایت چې د سره دینونه نه دي هغه دین سماوي او که ادیان غیر سماوي دي. الله رب العالمین په دې کې دا اسلام یو حیثیت ولا دین ورته دا بی رقیب دین دی، یو رقابت کې وسره څوک نشته، بی رقیب دین دی، د دې معادل دین چې په دنیا کې څوک نشي خوښولی نشي راوستلی. داسې نظام یې راوړی د دنیا ته چې نه اساسي نظامونو کې دومره دغه شی قوانین وضعیه کې او نور په هغه قوانینو کې مدانه زور او حکمت او فلسفه شته چې هغه منسوخ شوي دي. نو خامخا الله رب العالمین چې بده کې موږ تاسو ته کومه خبره کوي هغه خو زموږ استاد د خیر او د فلاح د لپاره وي. دا خو هغه عموما ما د دې ورځې لږ اهمیت او شان بیان کړ تاسو ته، د دې له ورځو اهمیت او د دې له ورځو شان. دا یو خبره بلم به کې وکړه چې بیرو سره نه خطا نشي، هغه دا خو د عمومي له ورځو فائدې وي. اوس راشه مختصر په دې کې یو ورځ د چاغې ته د عرفه ورځ وایي. دا اوس د الله ورځ زما په فکر باندې ان شاء الله العزیز هغه اهمیت چې بیان شوی دی د دې ورځې لپاره بیان شوی دی. دا نه ورځ کې الله رب العالمین چې عمل ته ترغیب درکې دی وجنه چې دا د عرفه ورځ ور باندې وساتي او د عرفه په ورځ باندې عمل زکه او کشاغې کې خپل حکمت دی ان شاء الله زه تاسو ته وسوم. دا عموما ته د دې ورځو اجر او فضیلت او د دې روزي او د تسبیحات او اجر او ثواب دی واورېدا. اوس راشه دې خبره لره چې بدی کې یو روزه او ورځ دا چې هغه ته د عرفه ورځ ویل کېږي. عرفه هغه ورځ دا چې حاجیان صاحبان عرفات کې باغی باندې ودرېږي. عرفات ته عرفات ځکه ویل کېږي چې په دغه ځای کې آدم علیه السلام د حوا معرفت کړو او دا یو وسیع میدان دی. حاجیان صاحبان راوځي ټول پسپن لباس کې لکه کفنونه چې اغوستي، څوک جړاګانې کوي الله رب العالمین ته، څوک دعاګانې کوي، څوک قران کریم وایي. نو دغه ورځ الته عرفات کې ولاړی الته خطبه ویل کېږي. خو ارمان او افسوس دا دی چې هغه عرفات مو سیاسي ډګر ګرځېدلی دی، هغه د سیاسيانو خلکو چې دی دغه ګرځېدلی دی، دا یو ملعبې ته نه جوړه کړې ده. عرفه بزیږي یو مفتی به راپاڅېږي الته به خطبه ورکړي او هغه خطبه به داسې چې د اسلام سره به ټکر کړي. دا خبره ډېر د خفګان خبره ده چې د عرفې په ورځ باندې ټول مسلمانانو ته د اسلام په خلاف باندې نظریه ورکړل کېږي. هغه اسلام چې هغه د سلف او اسلامو د ماډرن اسلام دعوت ورکړل کېږي. الته صرف دا نظر خلکو نه ورکړل کېږي چې دا اسلام ګوره دا د امن دین دی. موږ یو بالکل دا د امن دین دی، خو امن به د چا سره کې، امان به د چا سره کې، هغه شرایطو ته وګوره، هغه وخت او احوالو ته وګوره. عرفې ورځ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې او د سلفو په زمانه کې داسې بل منزله کېدله چې ټول مسلمانان به عرفات ته راغلل. مثلا دی وخت کې څونه 10 لکه مسلمانان یا 40 لکه مسلمانان بزي. ته فکر کې چې 40 لکه مسلمانان په یو ځای کې ناس یو مفتی لګی دی، څه خبره دي ته کول پکار دي؟ استاد دا فیصله وکړي دې ته هغه اسلام پیش کول. په دې کې بریلین وي، په دې کې مشرکان وي، په دې کې چې دا شیعاګان بګناس دي، په دې کې هر فکر والا خلک دالته ناس وي، په دې کې صفا مسلمانان چې دا غناس وي. نو داسې اسلام پیش کا چې هغه اسلام د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر پکې ورکا، د محمد رسول الله راوړې نقشه د خلکو ته پیش کا چې دا خلک د دې نه لږ هدایت وي، د دې نه لږ کامیابی وي، د دې نه اقل یو فکر خود ځان سره وي شي. کو نور هیڅ هم نشي ویل توحید مسله کې بیان کا بس ډیر د ازما استاد لپاره. ودا شعائر الله مناسک د حج او د عمره دا و سیاسي دغه سره جوړ کړي. سیاست کې خلک اړي او راړي بس دا پرېدم او دا نه پرېدم، دا به امامت کوي او دا به نه کوي او د پلانې خبره کړل او دا نه دا کړي. دا یو ملعبه جوړه ده. الله دې رحم وکړي په منګو تاسو باندې. نو مقصد دا دی زما عزت مندورونو عرفې د ورځې تشریح کوله چې عرفې هغه ورځ ده
چې عرفات باندې ټول مسلمانان په سپین لباس کې کفن کې الله رب العالمین ته ولاړ دي او دغه ورځ باندې الله فخر کوي. الله خبر دی چې موږ او تاسو باندې بوس فخر کوي کنه بیا کوي. اوس دا فیصله اوس موږ نشو کولای، خو ظاهر دا ده چې د مسلمان باندې الله فخر نه کوي. تاسو بدلی استئ د حج او د عمرو په احوالو کې تاسو وګورئ، هغه شعوري مسلمانان ډېر کم راځي. شعوري مسلمانان ډېر کم دي او هغه صحیح مسلمانان به ډېر کم کاری او هغه زلخوږي مسلمانان پکې زله کم کاری. بس دسی لکه ګډه چې یو ځای کې راجمع کې یا یو بزی یو ځای کې راجمع کې د چا به عزت نه کوي، لیکن حقیقت یو زما عزت مندورونو تاسو احوال جوړ شوی دي چې هدایت زیاده خو لیکن د خلکو به هدایت ورکړي. دا خلک را لګيږي او الته لګي تصویران وباسي، خلک را لګي الته خزو سره ناسي، خلک را لګي الته چینو تناسي، خلک را لګي الته عمارو کې غپ او شپ تناسي، خلک غفلتونو ته، خلک سوداګانو پسې ګرځي. طائف ته سفر وکاو، تبوک تلال شاو، دارنګ فلانی ځای لاړ شاو، فلانی ځای لاړ شاو، بس مالدار دي پیسې وسره دي، گاډي نه 110,000 هغه کم هدایت چې بګي بروتو کم شعور د پاره چې انسانان هغه د پاره تک پکارو هغه نشته او هغه شعور نشته. دا یقیني خبره او د سترګو لیدل حال ان شاء الله العزیز تاسو ته بیانوم. نو مقصد مې دا زما عزت مندورونو چې دا اعمال زمونږ او تاسو په دې وختونو کې وس او دا شعوري مسلمانان ډیر کم شوي دي. بس نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی یذهب الصالحون الاول فالاول، وای دا صالحین بندگان برفته پرفته باندې روان شي او پاتې باندې شي مگر هغه دسي خلک چې هغه ردی خلک وي لکه د ردی کجوري او ردی بوسو بشان خلک به پاتې شي. لا یبالیهم الله بالغا، الله به اس پروا په دې مان نه کوي چې کوم ځای کې هلاک شول ترې هلاک شي او کوم ځای کې ژوندې الته ژوندې، کوم ځای کې ګرځي الته ګرځي. دغه حال لازم عزت مندورونو. نو عرفه ورځ په دې ورځو کې ډیر اعمال خصوصا روزنه ول په دې باندې هغه بکار ده. خصوصا د دې ورځې نه علی الاصح تکبیرات شروع کی، الله اکبر الله اکبر دا شروع کیږي په دې ورځ باندې. سحر مونږ چې د وکړه عرفه د ورځې نو دغه وخت دا تکبیرات شروع شي. چې تکبیرات شروع شي دا ولي کوي دا تکبیرات وجدا چې حجین الته تلبی وی الله رب العالمین ته الته دعاګانې کوي. نو د الناس او قاعدین خلقو لرا چې حج لنه دي هغه مسلمانانو ته وي چې تاسو دا تسبیحات وي، تاسو دا تکبیرات وي، تاسو دا عبادت وکي چې هغه حجین او صاحبانو سره تاسو مشابهت کم از کم هره شي کنه. نو دا هغه ورځ ده چې بده کې منګه د غټو خلکو سره مشابهت کوو. غټ خلک په دې معنا سره چې حج ته تللی دي او ډېر خلک به بګي نو دا هغه خلکو سره د مشابهت په وجبانه شریعت وایي چې د عرفه د ورځې روزه ونیسا او فضیلت یې څنګه ده. وهم کولای چا به ویلې شالکا زه کې ولې یو مسلمان ګیله راتللی چې زه غریب یم، د خپل غربت د وجه نه دلته پاتې شوی یم، مسلمانان الته غونډ شوي دي او په اجتماعي طور سره دعاګانې کوي، تسبیحات او تهلیلات او دعاګانې الله رب العالمین نه کوي او الله فخر کوي په دغه خپل بندگانو باندې. او ما کم بخت ګوره د کور کې ناست یم، دی غریبۍ نه سړي ضرورت ورشي، د ځان نه ایسته ګیله پیدا شي. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تسلی ورکړي چې ریګم خبکېګم کاغو الته لاړل نو تعالی دلته الله رب العالمین په دې ورځ کې خیر واچو. هغه خیر ده عن ابي قتاده رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابو قتاده رضی الله عنه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تبوس شو عن صوم يوم عرفه، دروجه د عرفه د ورځې دروجه نیولو دغه تبوس وشو یا رسول الله د عرفه په ورځ باندې روزه نیول څنګه دي؟ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي او تو فرمایي يكفر السنه الماضيه والاتيه، د دې روزي وي دون برکت ده، دون اجر ده، دون اهمیت لري. تیر کال یو کال تیر گناهونه په معاف کیږي او د یو کال راتلونکي گناهونه په معاف کیږي. دا وړه خبره ده، غټه خبره ده، تلک جواب ورکا. دا ډیره غټه خبره ده زما عزت مندورونو. دسې ګناهګار خلک چې د ګناهونو نه تور شوي نور د دې ګناهونو د دنه اثرات چې دی په دې ځل کې چې کوم یي هغه زمونږ د باطن او د مخونو تر ایستلې دونه به کې ګډ وډ شوي په دې بدو اعمالو کې. ستا په یو روزه باندې ستا په یو رزمانه تکلیف او تیرولو باندې الله یې 2 کال روزه معاف کوي. نو دا اوس نيسي کني نيسي ته باندې ول بکار دي کنه دي بکار زما عزت مندورونو لږ جواب ورکړي. خامخا بکار دي ان شاء الله ټول به نسو ان شاء الله کنه. دا الله سره هو پیږي روي مګر دا خصوصي غيو رضی یادو مخه. نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي بل روایت کې راځي انی لا احتسب علی الله ان يكفر السنه التي قبل والسنه التي بعدها. وزما د الله رب العالمین نو امید ده، د الله نبی امید کوي، دا به څونه ناشنا امید دي. وزما د الله نه امید ده چې الله رب العالمین بزما دی امت ته د تیر کال یو کال گناهونه معاف کړي او دراتونکي کال گناهونه به معاف کړي. سوال دا ده چې راتلونکي کال گناهونه خلاص شوي نه دي نو څنګه پکې معاف کړي؟ جواب دا ده چې اسباب شرعیه د سدي کنه په نحوه کې وتفعل وي ما قبل او ما بعد دوړو کې عمل کول شي. د اسباب شرعیه اعمال شرعیه
الله رب العالمین دومره قوت ورکړي اچولې ده چې راتلونکي کال کې هغه اثر کوي. لکه مثال قران کریم کې سوره آل عمران کې راغلی ده، هغه وی مریم علیه السلام چې دعا کړې و، دغه چې کله پیدا شو عیسی علیه السلام پیدا شو، نو الله رب العالمین د دې دعا وکړه چې الله د شیطان در رسیدلو نه زه پناه واړم د دې نه چې د شیطان ورسیږي. نو سوال دا دی چې دا خو پیدا شوی دی او دا شیطان چې سړی باندې اثر کوي، چونډار چې سړی باندې لګي خو د پیدایش په وخت کې. نو مریم علیه السلام روسته کې دعا کوي چې الله زما دا بچی د شیطان نه وساته، او حال دا دی هغه که چونډار لګولې خو د بخانه لګولې شي وي. نو هلته مفسرین دغه جواب کوي چې اسباب شرعیه دي. الله رب العالمین ته پته ده چې دا مریم علیه السلام برسته د مانه دعا کوي، مخکې هغه دعا د برکت په وجه باندې، هغه دعا د تفاول په وجه باندې الله رب العالمین عیسی علیه السلام د چونډار د شیطان نشه هغه وساته. دا یو مثال تعالی درکړه چې اسباب شرعیه، اعمال شرعیه کله کله په رسته کې عمل کوي، یو شی لا واقع شوی نه باغې کې عمل کوي، او کله په ما بعد کې ما قبل کې عمل کوي، مخکې کې عمل کوي، رسته کې عمل کوي. نو دا ذهن ته مرا والا چې ګناهونه خو لا واقع شوی نه دي، نو څنګه به جواب دار چې ګناه دې لا کړی نه ده، اوس نه تبه خلیرا. الله ته پته ده چې تبه ګناه کې، الله ته پته ده چې مجرمي، الله ته پته ده چې ګناګار، الله ته پته ده چې دا به دا روزي نيسي، نو روز الله استبو بد اعمال الذي روزي په برکت باندې دا معاف کړو. نو دا حدیث واورا چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یکفر السنه الماضيه والاتيه یا والباقيه، دا تیر شوی ګناهونه د یو کال معاف کوي او راتلونکي ګناهونه د یو کال معاف کوي. نو ته فکر کې چې 2 کال ګناهونه دې معاف کیږي بکی دا روزي په مرګ پکار دی، اوس کنه دی پکار ځان وجل پکار دی، لیکن دا روزه نیول پکار ځان به ملک خو لیکن دا روزه به ونی سي. عائشه صدیقه رضی الله عنها یو سایه راغه چې ګوري مسروق رحم الله راغه عائشه رضی الله عنها ته هغه روزه نیولې او په داسې حال کې وبو به چنکاوېدلې، ګرمۍ کې کېدې دا روزه راغلې و، او به ور باندې چنکاوولې وای چا یې زما موري یا ام المؤمنین دا روزه دې ما ته ډېر تکلیف زره درکړې ده. و ما سمعت قول رسول الله صلی الله علیه وسلم، تا د محمد رسول الله دا بیان نه دی اورېدل. دا حدیث شیخ فرمایلی دی چې د روزې د عرفې د ورځې روزه دا یو کال تیر شوي ګناهونه، یو کال وروسته ګناهونه، مخکې ګناهونه معاف کوي. نزولې دا 2 کال ګناهونه چې هغه د هغې مغفرت زه خراب کړم، اشر هغې باندې اوبه اچولی کېږي، چڼکاو به کېږي، معنا بېهوشي ور باندې راځي، خو دا روزه نشي. زمونږ استاد الحمدلله موسم هم الله ښه کړ، ډېر ښه موسم، ورځ هم لنډه شولې، نور کوم اسباب هم د سره دغه نشته دی، مانع هم در کې موجود نه دی. نو چې اوس یې نه نیسي نو هسې به یې نه نیسي، چې اوس هم به دې کې ته غفلت کوې نو بیا به د الله طرفه کمی پتا باندې. نو انشاءالله العزیز د دې ورځو دا فضیلت موږ او تاسو واورېده، د دې ورځو دا حکمت موږ او تاسو واورېده، د دې ورځو کې هغه اعمال چې د سلف او هغه شوق او رغبت په دې ورځو کې تاسو واورېده. انشاءالله العزیز امید ده الله رب العالمین نه چې دا خبره به زموږ ټول ملګري واوري، انشاءالله عمل به باندې وکړي. صحیح ده انشاءالله العزیز. دا خو هغه مقدمه و چې ما مخکې بیان کړله د ایام العشر. اوس په دې ورځو کې بعضې نور اعمال لې واړه واړه غوندې هغه حدیث د ام سلمې رضی الله عنها کې راغلی دی، امام بخاري رحمه الله دا روایت راوړی دی. وعن ام سلمة رضی الله عنها قالت، ام سلمة رضی الله عنها فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي، و محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله دا 10 ورځې د ذوالحجې راوختلې، دا 10 ورځې د ذوالحجې شروع شولې، نن تقریبا 20 د ذوالقعدې دی، نو تقریبا سبا او بل سبا او خلا بل سبا بس دا ذوالحجه شروع کیږي. و کله چې دا ورځ راوخیږي او کله چې دا ذوالحجه شروع شي، و اراد احدكم ان يضحي، او یو کس تاسو نه اراده لري د قربانۍ کولو، نو فلا يمس من شعره، دا د خپل ختم نه اخلي، او بل روایت کې راځي ولا من بشرته شيئا، او د خپل بدن نه دي هیڅ شي نه اخلي. مقصد دا دی ګیره خویل په در کې نه، ګیره خو باندې خره نه به کټ کې، دا ناروا ده، په هر ورځ کې تا باندې ناروا ده، پاتې خو لا دی وخت کې. خو چې اراده د اختر دی وی چې د اختر وکي، نو حرام ده پتا باندې د نوکانو کټ کول، حرام ده پتا باندې زیر ناف اختاغ السل، حرام ده درمانه د خورګونو اختاغ السل، حرام ده درمانه د بریتو اختاغ السل، حرام ده درمانه ګیره کټ کول خاصه حرام ده، هغه خاصه حرام او ناروا ده، هغه له بغوت نه ورولې په عام ورځو کې، خو دې ورځ کې به خصوصا د نزان ساتي. خدا دا هغه چا لپاره دا حکم دی چې کم انسانان د قربانۍ اراده لري، پاغه باندې دا فرض ده، فرض کوي که دا به ګناګاری د الله باندې باندې. یو انسان چې د قربانۍ اراده لري چې زبا قرباني کوم ان شاء الله العزیز، او دا الله سورج را داخله شولې، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي برید بناخلی، نوکان بنه کټ کې، زیرنا پیخته بناله، مخکې نه صفایو خګړیرو تور خطای، نو بس په دې ورځ کې شریعه به بدغه کې نه کې، بس د صفای شوق باندې کې. صفای معنا دا ده د سینې چې صابون بزان باندې حرام کې نه، هغه استعمال وا، غسل کوا،
لیکن نوکان او دغه اختو هغه سلو سره شته دغه باندې کېدا. روایت کې راغلي دي کله چې قرباني وکړي شي ذبح دی وکړه بس دا لپاره ځان صفا کول او ځان حلالول درمانه آسان شي. دا ولې د دې حکمت اوره دا ولې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اختما اخلا دا خبره موږ تاسو سي وړه غونډه کاری شری اختو کې څه کار شنو یا بری نوکانو کې څه کار دی. جوابدار چې کار پکې دی کنه هغه دا چې موږ او تاسو د حکم الله رب العالمین کړی دی محمد رسول الله په فرمانه دا خبره موږ دا کړی دا چې دا بنالای وجدار چې محرم احرام په حال کې چې وسره حج چتلې دی د احرام په حال کې نو هغه باندې اختکټ کول دا هغه باندې چې نوکان کټ کول هغه لري زیرنا په اختو د نور اختو هغه سل حرام او ناروا ده. نو تا ته وی چې دا هغه سره کم از کم مشابهت خو وکړه چې نور وس نه کیږي او حج لته نه په دومره خو کولای شي شاغي سره د مشابهت خو کې دو حجین او صاحبانو سره د مشابهت په وجه باندې موږ تاسو شریعت وی چې دا کار باندې کې او کله مشابهت د صالحینو کنه د دام ضروری ده زما عزت مندورونو هغه حجین چې تللی دي نو هغه د احرام حال تړلې دي. موږ تاسو احرام په حال کې نه موږ تاسو خود خط ګنداو خچن ما حولونو کې هغه په پاک ما حولو کې دي هغه احرام تړلې دي. احرام کې دغه شی نه بدیو باندې ناروا دي. نو تا ته الله رب العالمین فرمایي چې تم خیر دغه سی وک ته دا احتمال خلاص کې غینا لې خکار کې نو ساده پرم دا خکار دې شته وک او یو سړی دی چې اوس قرباني اراده نه لري غریب دی فقیر دی مسکین دی څه اوس نشته اراده نشته چې دا د قرباني وکي خیر دی هغه واخلسي مستحب ده چې بریدي کوای غسل خیر دی په قرباني کې او به قرباني په حال کې دا کارونه کې نو دا کار به تعالی لپاره ناروا وي. لسورج ذوالحجې شکل داخل شي نو تاسو به خپل اختو نو کانو هیڅ سره کار نه لري دا په تام باندې لازم ده او کدا کار دی وکړو حرام کار دی وکړو ناروا عمل دی وکړو کې دې شي الله رب العالمین دلته بده باندې خفشي ولدا چې الله رب العالمین حکم دی غټ او کوټه به کنه ټول غټ دی دا غیر لحاظ کول پکار دی مسلمان د لپاره زمونږ استاد لپاره هم د دې خبرو لحاظ پکار دی. دا خبره شولې چې د مخ کې دغه تعلق لره د اختر د ورځو مخ کې د دې لس ورځو دغه احوال او دغه حالت دي چې تا واورېده اوس راشه د دې خبرې یو حکمت به بیان کو ان شاء الله العزیز بیا به وخت پوری. ما مخکې عرض وکړ تاسو په حضور کې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه منوره ته لاړ نو چې ګوري هغه وخت پورې اخترونه لانو على القول الراجح اختر په دویم هجرت د دویمه سنه د هجرت باندې فرض راغلی دی. اوله سنه د هجرت باز ویل دي او باز وی چې دویمه سنه د هجرت باندې اخترونه اسلام کې شته دغه شوی دي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مکه کې وو اختر باندې کېده نبی صلی الله علیه وسلم چې مدینه لاړ یو کال وروسته نو الله رب العالمین روزم فرض کړل. الله رب العالمین په دې ورځ باندې اختر مقرر کړی وجه دا ده چې ال چې د کافرو په منځ کې نبی صلی الله علیه وسلم اوسېده دا څه خوندي سره کافرو منځ کې اوسېږي دا غیله به جون څه خوشحالي ورکړي د دې جنت څنګه لذت او خوند واغې سره شي د محکومیت حال د کمزوري حالو. نو کله چې نبی صلی الله علیه وسلم مدینه ته هجرت وکړو یو دار الخلافه جوړه شوه د مسلمانانو یو حکومت قائم شو زور شو بس جواب د ترکی په ترکی باندې هغه پښتو په اصطلاح کې وته دا بکیده. نو په دې وخت کې اوس پکار ده چې دې مسلمانانو لپاره شه ام یو ورځ د خوشحالي ورکړي شي. په دې کې زمونږ استاد د اسلام سماحت او د اسلام هغه اوچت کمال ته ګوره زما عزت مندورونو. اسلام د بزرګۍ نوم نه دی چې همیشه د پاره دی او سړی بزرګي کوي. اسلام د دې نوم نه دی چې همیشه د پاره دی حلال ته یو خشیان نه خوري. اسلام دې ته نه وایي چې یو سړی د خلی باس نه وندي. اسلام دې ته نه وایي چې سړی د ګډان او چرګان په ځان باندې حرامي. اسلام دې ته نه وایي چې سړی د خزینه کوي. اسلام دې ته نه وایي چې سړی د ټول خواهشات او نفسانیه او جایز خواهشاتونه چې دغه ځان بند کی. اسلام دې ته وایي زما عزت مندورونو تقوا زیراغه تقوا به کې حلال شینا چې الله رب العالمین تعالی پر اجازه به درکړي دا اخی نو سره فائدہ مالا دا نفسونه د مزمنګ او ساسو د مسلمانانو د سله کسورلې قانون دا چې سورلې د خیسه مال ولا خ خوراک دی ولا ورکاو نو سورلې بدل خکې کدي سورلې ته دی غیا نه چول همیشه دی ولا بوس ورکول به په سورلې نشي کول دا د اخري زمانه نفسونه دي هم دقه د حیواناتو مثال لري که خدي ساتل او بعد دي ساتل په حلال او عامونو باندې نستابه شوق او رغبتم هغه عبادت دکېږي که حرام دی ولا ورچول نو بس دا کټاره سورلې دا به او بس ورلې نشي کوله. نو ما عرض دا بیان او زما محترم ورونو چې د اسلام سماحت ته ګورځي د اختر ورځ صرف یو حکمت بیانو متاسو دا نور به ان شاء الله العزیز به وسره خبرې کوو د الله په فضل سره. اسلام الله رب العالمین په دې کې دا خوشحالي مقرر کړه. هاذا عیدنا اهل الاسلام دا زمونږ اختر د مسلمانانو ورونو غدا دا چې ګوره الله رب العالمین وایي چې دا اسلام کې الله جائز لوبه الله رب العالمین جایزه خوشحالي دا همیشه لپاره الله رب العالمین اجازه ورکوي بده کې چې نفس تا یو استراحت میلاو شي نفس تا یو خوشحالي میلاو شي نفس همیشه لپاره را لګيږي او داسې د خوشحالي محافل خوخي
داسې د سرور ورځې خوښوي. کافرو د پاره خپل ورځې وي د خوشحالۍ، مجوسو خپل ورځې د خوشحالۍ وي. که اسلام کې دا خوشحالي نه وي دا به زړه تنګ دین وي. به به خلکو ویل چې دا څنګه دین دی چې دا خوشحالۍ ته سړی نه پرېږدي، او دا اعتراض خو خامخا موږ او تاسو کولی. دا خو زموږ او تاسو وی چې لکه دا څنګه دین دی چې اوس موږ خوشحالۍ ته نه پرېږدي. الله تعالی فرمایي چې ټول کال تا به کېدای شي په غم کې تېره کړي، مصیبت به در باندې راغلی، یو ورور مصیبت باندې به خبره، د اسلام په مصیبت به خبره، یا علی الاقل چې د خوشحالۍ نه به خبر نه، دنیا کاروبار کې به چې د اختر اخته. نو څه د پر الله رب العالمین یو د خوشحالۍ ورځ مقرر کړه، دې ته یوم ضیافت الله تعالی ویل کېږي. د الله د ضیافت ورځ الله اعلان وکړ چې ټول کارونه چوټي، ټول دفترونه چوټي، ټول تجارتونه چوټي. دا زما د ضیافت ورځ، زما د مېلمستوب ورځ ده. دا زمونږ او تاسو مېلمستوب دی چې الله رب العالمین موږ او تاسو له کړی دی. ګوره قانون دا دی چې یو سړی مېلمه راشي، نو سړي سره چې پلاس کې څه شي نو هغه رالګي خپل مېلمنو له چرګان حلالوي، چې یو 2 کسان 3 کسان چرګان له خلک حلالوي. به چې 4 او 5 او 6 او 10 کسان شي به خلک وي الکه ګډول حلال کوي. دا زما مېلمانه راغلي دي او قدرمن مېلمانه مې د ګډانو له حلالو ما منګه او تاسو به دونه قدرمن یو کني، خو الله موږ ته سخت غټه سره باندې ګوري په دې ورځ باندې. الله رب العالمین کو کروڑاو مالونه زموږ او تاسو د مسلمانانو د ضیافت لپاره حلالوي. کروڑاو مالونه زما او تاسو لپاره حلاليږي. دا وخت ته خو الله فرمایي دا وخت ماته نه را رسیږي، دا اینه ماته نه را رسیږي. څه شي را رسیږي؟ تقوا، صرف اخلاص الله ته رسیږي. بس وخت خپل خلاص سرمن خپل فائدہ اعلی، مال به خپل د کړي، تجارتونه به حلال ور باندې کړي. دا د الله رب العالمین د ضیافت او د غورز ده، د ملمستوب ورځ ده. الله رب العالمین په دې ملمستوب کې موږ تاسو نه په غوښه باندې مړی د بل چا کرا چې ملمشه او ګډي د حلال کې کم از کم 1 کیلو غوښه به چې زیات نه زیات خوراکي کیلو به اخري، کیلو هم نشي خورل، نیمه کیلو به اله اخري. او په دې ورځ باندې الله وایي چې ناکلوا واطعموا وادخروا. د الله د مول ضیافت دی، مول ملمستوب وي اخرى وسي اخرى. بل مسلمان غریب له مورکا او ځان د پاره و چې هم کا التن چې کولای شي، دا کارم کولای شي. د الله مول ضیافت دې زمونږ استادو ضیافتونو او د ملمستوبونو بشانه دي. الله ډیر غنی ذات دی. نو په غوخه باندې د خمول کی، خري آباد کی، بچی دندل آباد کی، سپی دندل آباد کی، حیوانات هم دل آباد کی، پښوګان هم دل آباد کی، مړه چې هر څه دل تجارتونه هم دل آباد کی او هر څه دل آبادی. دا الله رب العالمین موږ تاسو پر دا خوشالي راوستي. په دې خوشالي باندې اوس هغه عمل کول چې دې خوشالۍ سره منافات لري، دا د جهالت ولا اعمال چې موږ تاسو کوو. زمونږ دا پښتون چې ورته وای دی پښتون نیم اسلام منل دی نه نه منل. دا پښتون را لګي د الله د ضیافت ورځ دغه مرز غني. الکه زما کور کې مړه شوی دی، زما بچي وګوره پاکه جامې نه غوندي، زبر خپل بچو له وای جامې نه کوم، ولې زما غورور مړ شوی دی، وای زما غپلار مړ شوی دی. دا ورسې ست د غم کې دا خلاصه کې دا خو جهالت غم کې واقع دی. هغه بل سپینګری ته وګوره چې دا وسور روان دی، جرګه روانه کړي ده دا اختر ورځ شرای شي الکه سپینګری ځام بس خلک راځي عذر لزو الکه څه ګناه کړل چې عذر لور دي مړ ورکړه شوی دی. نو مړ ورکړه شوی دی د مړ کور د ځوانان رواني سپینګری مرزلاس په اوچت کو چې هغه د فلاني الله مغفرت نصیب کی او دا غم ورځيږي هغه د اختر ورځ موږ مسلمانانو د سپینګرو او د دې جهالت او جمانه شری هغه د غم ورځو ګرځيږي. فلانه د تیر کال بعد روزه کې مړ شوی نن بدل را رواني دا اختر په دویم ورځ مړ شوی د رواني یو کال وروسته بدل راځي او مړی به یادای. دا جهالت دی. دا اسلام نه خبري دا اسلام نه بالکل رکاوټ دی. اسلام سره دا کارونه دا د جهالت والا کارونه دي. کبري واره کې کنسلي جایز من بادام کړی وي والله دا کنسلي جایز نه خپل ګرمه لهجه باندې دا تاویو په سخت لهجه باندې یو دا جهالت کارونه مکوي. اوس ما کارونه شوی دا تبر روانه شدا اول اختر دی هغه د الله مغفرت دوی دا خوشحالي ورځ ده. او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په درې ورځې اخو د مړي په غم مکوا د ځان غم کوا د ځان غم مړي خلار پس لار نو ځان الکه او تباکه د ځان غم او د ځان غم سبا تمره ځان د پاره ستایره کنه تیارې اله دی رواجونو د رسمونو رواجونو په ګرځا رسمي او رواجی به مرشي هم دغه سره رسمیان بدر باندې جنازه به کوي. سم دین زکول وکړ د زما عزت مندورونو دا د خوشاله ورځ دي نه په خپل ځان باندې غم کوا کورور دی مړیو کپلار دی مړیو کترزوی دی مړیو که هر څوک دی مړی الله دې مغفرت وکي او دا ورځ چې الله وجه دا د خوشاله ورځ ده موږ د خوشاله ورځ ده چې الله وي خوشاله شاته ځان زخبغان کوم د الله مقابل کې ځان ودرولي او د الله مقابله چې د وکړه به د سر مادي ګوره. نو مقصد مې دا د زما عزت مندورونو چې دا د اختر د زمنګ استاد د اسلام سماحت دی د اسلام پر اخید الحمدلله چې موږ لرا کړی دا وې چې خوشالي وکړه جائز خوشالي بګي وکړه دا د لوبو ورځ دی د سی وته وګوره په دې باندې لوبه جائز لوبه تعالی لپاره جائز ده. اوزه بس لوبه وکړه خود مزد کې مخربه وا وخت کې مخربه وا خوشالي وکړه دا د خوشالۍ ورځ یو بل کړه د ملاقاتونو ورځ یو بل نه د خوشالۍ ورځ دا د خوراکونو ورځ دا د سکاکونو ورځ دا د استراحتونو ورځ
بس دا ټول کال له اعمال کړی دي، خوشحالي به کله کړی یا به نه کړی. الله په دې ورځ باندې ما در پړه درواچو، زه خوشحالي کوا خو زما د حدود مطابق یې کوا. د يهوديانو د نصاراو په شان خوشحالي مکه چې هغه زناګانې کوي په دې ورځ باندې، هغه شرابونه کوي په دې ورځ باندې، هغه فحاشي او عریانی کوي په دې ورځ باندې. موږ الحمدلله مسلمانان خوشحالي وکړو خو د حدود مطابق. دې خوشحالي ته لا ګوره. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله ورځ د جمعې راغله او ورځ د اختر راغله، نو ستاسو لپاره جایز دي چې دا جمعه ساقطه کې، یعنی جمعې ورځ لاره حاضر نش. د اختر د ورځې او د جمعې د ورځې درې واړه چې رسد دواړه چې سر راجمه شي، دوه اختر سر راجمه کی، دوه احادیث، درې احادیث مرفوعه او بشمار احادیث د صحابه کرامو هغه آثار بکی دي صحیح فقه سنی چې د ابو مالک صاحب نقل کړی دي. او دا د جمهور علماء قوي مذهب دی چې کله اختر او روزه سره دغه سره راشي د جمعې ورځ، د جمعې د ورځې فرضیت ساقط دی، که ودی که خیر دی خو کو دې نه کته باندې کوم بلا نه لګيږي درمانه. نو دا ولې دا د دې حکمت بیانوم، دا خبره مې بده ځای کې کوله. به وای چې لکه تاسو هغه جمعې مو د پرې غوسلې خبره باندې نظام پوي کوا چې کله د جمعې ورځ راشي او د اختر ورځ راشي، زینب ما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وای، زینب ما عبد الله ابن عباس وای، زینب ما عبد الله ابن عمر وای، علی رضی الله عنه، ټول صحابه کرامو دا خبره کړې ده چې د جمعې ورځ او د اختر ورځ راشي، دوه اختر راځم شولې نه کته جمعې راځي. یو کړه د او بجې باندې د ماسپخین دغه مونږ کړي د جمعې د عیدګاه مونږ باندې کړي، لور زینب عیدګاه راغله اوس چې 12 بجې د باندې به دا مونږ کوي. نو نبی صلی الله علیه وسلم خو فرمایي چې دا زمونږ د خوشحالۍ ورځ ده او دا ایام اکل و شرب ده. نو دا دوه کرته یو ځای نه لري ځای نه راتلل، دا ستاد ایام اکل و شرب سره منافات لري، دا ستاد سیاحت سره منافات لري. اسلام وی خیر دې په دې ورځ باندې کو جمعه در باندې راغله کور کې وګ خپل جماعت کې نه زی وکا، کو جماعت پراله فبها ونعمت، خکار دی وکړه کو جمعې لاره حاضر شولې کران نغله تا دا ساقطه ولې ساقطه دا ډېر حکمتونه بکېږي. یو حکمت به قدام کاری چې دا د خوشحالۍ ورځ ده، په دې ورځ باندې ایام اکل و شرب و ضیافتین ده. نو بل ضیافتونو کې چې مان نفلونه کوي او کوي او کوي، نو دا به څنګه ضیافت ستانه خپل خو برخه ور کړی الله رب العالمین په دې ورځ باندې. برخه دا چې خیر ده جایز غونډه فایشات والا کمانزله ده نشرت له جمعې لري زله نشدلله، خیر ده خپل کور کې سره څلور رکعات منځو کوي، یعنی په جمعات کې جمع وکي، دا بساز لپاره کافی شي. یعنی مقصد مې دې خبره کې دا په دې مسله بیانولو کې چې ګوره د جمعې ورځ چې الله ساقطه کړی ده د صدقو جن ساقطه کړی ده، ته دې د وجنه ساقطه کړی ده چې دې کې جایز لغدي کنه فایشات اغستې شي، لو بکول شي بکی جایز فایشات پکې غسل شي. نو دا منځونه او ټینګول او منځونه او ټینګول دا به ډیرو نفسونو بس دغه واده یعنی کې شي چې کراهت پکې سو خلاغله وي. نو دې د وده شرایط وي نور حکمتونه به کېشته خو ما دا یو حدیث کې د دې وخت مناسب چې دا بیان کړ. ورځ د اختر او داغي آداب ان شاء الله العزيز کله عز وجل منګو تاسو له جن راکو منګو تاسو ژوندۍ وراتلون کې جمعو کې ان شاء الله داسې ناشنا راسونه او اسرار پکې واوري چې د ورځ د دین سره د مینه پیدا شي او شوق او رغبت به پیدا شي او د دین اسلام سره سم داسله ولګي دسي خدا نه دی لګیدل او په حکمت نه پیګو فلسفه نه پیګو رواجونه او رسمونه را باندې غالب دي هغه د جهالت قصې را باندې غالب دي. وجه دا چې اصلي دین او اصلي شي کې ایمان او خوګه کوچ د دین شي هغه ډیر مسلمانان خبر نه دي. راتلون کې جمعه ان شاء الله په شوق سره راشي د اختر د ورځې د قربانۍ د ورځې د خوشحالۍ د ورځې د ضیافت عجیب او غریب ان شاء الله العزيز هغه وضاحت کیږي او فلسفي او حکمتونه ان شاء الله العزيز به بیانېږي. الله دې خبر منغو تاسو ټول د عمل کولو توفیق راکړي. څه منغو ویل څه منغو راځي الله باندې په دې معنی صحیح او راسخ بوزا ما دا خبر وکړه په خپل بیان کې چې فضیلت میں بیان کا د لس ورځې ذل حجې او یو حدیث میں بیان کا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو چې په دې لس ورځو کې یو عمل کول د الله په نظام jihad فی سبیل الله نن غوړه ده او نبی صلی الله علیه وسلم په دې ورځ کې روزي نیولې تسبیحات ویل تهلیل به کاو او همیشه لپاره د شپې ورځې په عبادت باندې تیرولې. دا خبره مو کړه چې دا ورځې ټول کال کې دومره بهترین ورځ نشته کدا الله سورې شي دي وې دې کې ډیر قرباني وکي الله لپاره ډیر مجاهده وکي. سلف او اقوال هم ذکر کړه چې هغه بار لګیدل او ډیر سخت اجتهاد وکاو قاری او مهنت وکاوله. الله عز وجل دې موږ تاسو هر یو فرض ته د دې اعمال کولو توفیق راکړي. الله عز وجل دې موږ تاسو دا ورځ نه په دورتان کې موږ تاسو باندې نه درې په خوشاله کې دې الله موږ تاسو باندې تیریږي په عبادت کې دې موږ تاسو باندې الله تیریږي د الله سره تعلق کې دې ان شاء الله موږ تاسو باندې الله تیریږي په روزو کې دې موږ تاسو باندې الله تیریږي. او خصوصا دا خبره به بیان شوله چې دا یوم د عرفه ورځ ده په دې کې چې وسړی روزه ونیسي الله رب العالمین دیو تیر شوی کال او دیو راتلونکي کال ګناهونه او معاف کوي. ټول مسلمانان ان شاء الله دا خبره اوري په دې باندې عمل وکړي. الله دې زموږ استاد دنیا او آخرت خیسه کړي. هذا واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. ان الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه أدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم